په رمضان شریف کې مسواک کول او دا شانتي ټوت پیسټ کول دا څنګه دي؟ مسواک کول د احناف په نسبت خورا ټیم جایز دي. په رمضان شریف کې که په ابتدا د ورځې کې او که په انتها کې او که په منځ کې نو زموږ په نسبت باندې سنت عمل د مسواک کول که د روژې اولی صحیح که منځي او که اخري. او دا ټوت پیسټ نو دې کې علماء لیکلي دي که چېرته مری او حلق ته د دې د خوند د تېرېدو احتمالو یقین نو احتمالو شکو نو بیا دا کول مکروه دي. او که دې یقینو چې کېدی شي مانه د دې د خوند وغیره تیر شي او د اوبه لاړې شي دننه نو بیا دا کول حرام دي. دې نه ځان ساتل پکار دي ځکه بیا ورسره روژه خرابېږي. او خامخا که انسان دا کوي نو چې څه ټیم پښیماني کوي او پښیماني وکړي ټیم وي هغه وخت کې دې د غاښونو صفایي وکړي دا والا غوره بهتر ده. لیکن د روژې دوران دا څیز کول چې ستا ورسره روژه خرابه شي یا روژه کې شک او احتمال پیدا شي نو دې نه ځان ساتل پکار دي او د دې نه احتراز پکار دی.